اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو او قدرمنو ملګرو، زه ستاسو ورور ټچنیکر رحیم. ګرانو او قدرمنو ملګرو، نن ما تاسو داسې اپلیکیشن راوړی چې د اپلیکیشن نوم ده ګوګل لینس. له هغې نه تاسو ډېر استفاده اخیستلی سئ، ډېر فایده ځینې اخیستلی سئ، ځکه چې هغه داسې یو اپلیکیشن دی چې تاسو به بالکل ورته حیرانه سئ. ګرانو قدرمنو ملګرو، ویډیو پوره وګورئ او تر اخره یې وګورئ او ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ او زموږ چینل سبسکریب کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره. نو ګرانو قدرمنو ملګرو، درځئ چې د ویډیو په طرف لاړ شو او ویډیو سټارټ کړو. ګرانو قدرمنو ملګرو، تاسو به تر ټولو ناول پلی سټور ته ولاړ شئ. په پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ ګوګل لینس. دا ډېر اسانه ده. هغې ځای کې به تاسو انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی. نو تاسو به اپلیکیشن ته ولاړ شئ، اپلیکیشن به خلاص کړئ. ګرانو قدرمنو ملګرو، اپلیکیشن چې خلاص شو، له دې نه تاسو ډېر استفاده اخیستلی شئ، ځکه چې تاسو یو شی کې سرچ کوئ، یو شی کې هغه کوئ. ځکه چې ګورئ ګرانو قدرمنو ملګرو، دا ماته یو شی دی، موبایل دی، ډمي موبایل دی. دا زه اوس درته کومه، تاسو ته ګورئ دا یې ډیټیل راواړوه، F11 F9 F3 هغه دا ملګرو، دا تاسو وګورئ، د دې ډیټیل یې راواړوه، یعنې کې دا کوم موبایل دی، کوم شی دی، دلته به تاسو هغه ډیټیل درښکاره کړي. تاسو کتلی شئ. نو ګرانو قدرمنو ملګرو، نور هم داسې ښایسته شیان دي پکې، ځکه چې ورته وګورئ دا یو هغه دی، ګلاس دی، دې ته وایي ګلاس. اوس ته وګورئ، دا ګلاس ما پکې سرچ کړو، یعنې کې له دې له اوسپنې څخه دا د شان جوړ شوي، درته وګورئ ګرانو قدرمنو ملګرو. نور هم داسې یو دا رموټ دی، دا رموټ پکې سرچ کوم، دا رموټ تاسې وګورئ، دا دی ملټي نټ ول، دا غټ اپلیکیشن یې راواړوه، یعنې که غټ نوټیفیکیشن یې راواړوه، دا دی غټ ډیټیل یې راواړول. او دلته تاسو بل هم کولی شئ چې دلته د ټرانسلیټ وکړئ، د اردو معنی انګلیش ته واړوئ، د انګلیش والا اردو ته واړوئ. دلته تاسو کولی شئ چې اردو، دلته به اردو پیدا کړئ، پښتون کې کولی شئ، خو پښتو دومره خاص نه راړوي، ځکه چې دا د بار دی اپلیکیشن دی، ګوګل دی. دلته به تاسو سرچ کړئ اردو، دا اردو دی، اپلای به کړئ، دا به بېرته انګلیش راغه کړئ، یعنې کې انګلیش اردو ته واړوئ. دا ما سره یو کاغذ دی، زه دا کاغذ تاسو تر مخ سرچ کوم، یو منټ. دا کاغذ دی، تاسو ته ګورئ اپلای. ګرانو قدرمنو ملګرو، دا یې د انکیش فایل تاسو ګورئ، اوس تاسو هغه ډیټیل راواړوئ، فیسبا ووږئ، یو منټ انګلیش اردو ته کې وبخئ، دلته ما غلط کړی ول، دلته دا دی، تاسو ورته وګورئ چې دا یې غوټه ډیټیل راواړول. ملازم के तौर तादाद पेश होने और नेटिक सर्विस की कोई तादाद कर दा गोड़ तो गोड़ता से वो डिटेल केरला वसे यानी कि दसे पर्ची ये डाटा पर्ची यानी ला दसे नूर ला दवाई ला तास नूर मालूमीजी देगा मुबारक के तास सर्च के नूर दस खास्ता नूर दस शान तासु बल हम इस्तेफादा तरह सलासी चीज़ कसी तो वो गोड़ी करना मुझे दलता दसे वो की दा टूल डिटेल दतरावाड़ा बस कागज़ बने दसे उनसी दलता वो गोड़ी टूल डिटेल दतरावाड़ा उर्दू बंदी कोल. ګرانو قدرمنو ملګرو، دا اپلیکیشن د موږ لپاره ډېر ضروري ده. له ګوګل نه ډاونلوډ کړئ او نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکریب کړئ او ویډیو لایک کړئ او شیر یې.